ارشده جی پاپا. زما یو خبره واوره. جی جی. زه خبر شوی یم چې ته په دې فیسبوک کې په مختلفو پاټو پسې خبرې کوي، غلط غلط پوسټونه کوي. ما ته ډېرو ملګرو دا خبره وکړه. زما خبره واوره، د نن نه پس که ستا په فیسبوک کې ما د چا خلاف خبره ولیده نو موبایل به درنه هم اخلم او ډېره غټه سزا به درله هم درکوم. خو پاپا ګوره ښه ده، دا ټولو پاټو والا که هغه پیپل پارټۍ والے دي، که هغه پی ټي آی والے دي، که هغه علماء اسلام والے دي، که هغه جماعت اسلامي والے دي، که هغه مسلم لیگ والے دي، که هغه نیشنل پارټۍ والے دي، هغه چې د هر یو ګوند سره تعلق ساتي، دا زمونږ مشران دي، دا هم د دې علاقې نمایندګي کوي. الله دې نه کړي چې تاسو داسې پوسټونه وکړئ او تاسو د یو بل سره جنګ جګړه وکړئ او په دې کې څه نقصان وشو نو همدا خلک به ستا روغې له راځي، ستا په غم ښادۍ کې به شریکېږي. ګوره دا چلونه به بالکل نه کوي بچی. د دې په ځای باندې ته په دې کې د نیکۍ خبره ولیکه، د نصیحت خبره پکې ولیکه، چې خلک وګوري نو چې هغې پې عمل کوي ستا به پکې هم ثواب کوي. هو که ستا یو تجویز وي، ستا یو داسې خبره وي چې هغه د علاقې دپاره ستونزمنده وي او کول پکاري، نو بیا په یو لیګل طریقه باندې تا هغه میسج، هغه پیغام د خپل فیسبوک د لارې ورکړه. بچیه دا شی به بالکل نه کوي. خپل فیسبوک خپل کنټرول کې وساته. دا غلط شیان، نازیبا لفظونه به بالکل نه کاروي. ګورئ خو پاپا زمونږ د دې هلکانو یو بل سره ضد پښتو وي، هغه زمونږ په مشرانو پسې خبرې کوي، زه بیا په هغې پسې خبرې کوم، زه یم چې پړ ورته رانه شم. او خو زما دا خبره واوره که نه، ته نن صبر وکړه او سبا صبر وکړه او دغه غلط نازیبا الفاظ مه استعمالوه په دې کې او د دې په ځای باندې ته د نصیحت لفظونه استعمال کړه. نو آیا خلکو ته هم پته ولګي چې ارشد خو هلکه ډېر زبردست پوسټونه کوي، نو هغې به هم راه راسته راشي او تا ته به هم خوند درکړي. د نیکۍ په خبرو کې انسان ته یو مزه میلاویږي او بل په دې کې ډېر لوی ثواب میلاویږي. نو د نن نه پس ګورئ په فیسبوک کې د چا خلاف هم خبره وانورم ونې وینم او مخې له رانه شي. ښه پاپا بالکل، زما خو دې خبره ته ډو خیال نه و او زه به کوشش کوم چې د نیکۍ خبرې او د دې قام د سربلندۍ دپاره پکې پوسټونه کوم. پاپا زه معافي غواړم، بیا به تا ته د اعتراض موقع نه میلاویږي.